السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مسلمان او عیسوي لنډه کیسه. په یو اروپایي هیواد کې یو عیسوي له ځان سره خپل کور ته یو مسلمان ځوان بیولی و. لاندې خبرې اترې ترمنځ سره وشوې. عیسوي ځوان ورته انګور راوړل او مسلمان ځوان وخوړل. بیا یې ورته شراب راوړل نو مسلمان ورته وویل شراب حرام دي. عیسوي ځوان ورته په ځواب کې وویل تاسو مسلمانان ډېر عجیبه خبره کوئ. څنګه دغه انګور ته حلال وای او هغو شرابو ته حرام وای؟ حال دا چې هغه هم له دې څخه دي. مسلمان ځوان ورته وویل ته میرمن لرې؟ عیسوي ځواب ورکړ چې هو دادا. مسلمان وویل لور لرې؟ عیسوي بیا ځواب ورکړ هو لور هم دادا لرم. مسلمان ځوان ورته وویل ته اوس نه ګورې چې الله تعالی درته دا میرمن حلاله کړې او هغه لور یې در باندې حرامه کړې، حال دا چې هغه له دې څخه پیدا شوې. عیسوي سمدستي وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دغه کیسه له لوستلو وروسته سمدستي له خپلو ملګرو سره شیر کړئ.